مونږ به د کوم ظلم خلاف आवाज اوچتو او تاسو ته به د چا غم را مخې ته کوو. د یو غم ویر لا ختم شوی نه وي چې بل غم راښکاره شي. د اسماعیل په نوم باندې د 9 کالو ماشوم په مردان قتلنګ سیمه کې په ډیره بېدردۍ سره ووجل شو. د هغه ګناه څه وه؟ ولې ورسره دومره ظلم وشو؟ د مکمل معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره مونږ سره تر اخره پاتې شئ او زمونږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ چې زمونږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. محمد اسماعیل چې د ممتاز زوی و چې هغه د کرکنۍ بانډا نیر غاړې نه ورځ دوه وړاندې بېدرکه شوی و او د هغه ډیر تلاش وشو خو هیڅ چا ونه موندو. سهار یې مړی د ایریګیشن په نهر کې موندل شوی دی. د هغه مړی د مردان هسپتال ته د پوسټمارټم لپاره منتقل شوی دی او تر اوسه پورې لا رپورټ نه دی راغلی چې د هغه مرګ د څه وجې نه شوی دی، خو د هغه د مړي نه واضح ښکاري چې په مرۍ باندې د تشدد نښې دي. ویل کېږي چې د رپورټ راتلو پورې انتظار دی او بیا به معلومات کېږي چې د قتل د څه په وسیله باندې شوی دی. په کورنۍ یې د غم او ویر یو دردونکی ماحول جوړ دی. پلار او کورنۍ یې په ژړا ژړا خپل فریادونه کوي. که یو څوک سینه کې زړه لري نو واقعا چې ډیر زیات به خفه شي. زه حیران یم هغه درندګانو ته چې داسې ګلالي ماشوم له څنګه لاسونه ورتلل چې دومره ظلم یې پرې وکړو. ډیره د افسوس خبره ده چې د پښتونخوا عدالتي نظام صفر دی. بس چې څوک پیسې ورکوي هغه که هر څه کوي هغه بری کیږي او کوم چې غریب مظلوم وي هغه سره هر ناروا کیږي. څه موده پس به د اسماعیل قاتل هم ونیول شي او بیا به هم لکه د شهزادګانو په جیل کې وساتل شي او یا به د پیسو په زور راخلاص شي. خدای دې وکړي چې د دې حکومت او عدالت په قلم کې دومره زور پیدا شي چې دا ظالمان په داسې مردار مرګ ووجني چې څوک یې جنازه هم ونه کړي او د ټولو خلکو لپاره د عبرت یو لوی نشان جوړ شي، ځکه چې د دې نه علاوه بله هیڅ لاره نشته چې د دې مخنیوی وشي. د پښتو پوسټ دا ویډیو همدومره وه. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.